Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. په دې هیله چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاست. نو اختر ته تقریبا یوه ورځ پاته ده، راوتلی یم. نو ښار کې په سرپوش بازار کې یو بلاګ درته جوړوم، تاسې دا بلاګ را سره تعقیب کړئ. نو دغه د کندهار ښار سرپوشه بازار. نو اختر ته تقریبا نن پنجشنبه ده، نو شنبې په ورځ اختر ده، کېدای شي سبا ماخستن دلته ډېر رش شي. نو نن فکر کوم دونه رش نشته دلته. مخصن بیا رش جوړېږي. بل چیرې سږ کال اختر خو د چړو هم ډېر ضرورت ده، هر ځای بس چړې تېرېږي. صحیح ده، راشه 10 افغانۍ وایي کېږي. ها اوس فعلا لا دونه رش نشته، کېدای شي د ماخستن خواته رش بیا زیات شي او یا سبا ماخستن دلته یوه بسته ورځ پاته ده.
څنګه د کوچنیانو شیان دغه ده موږ دلته ناست یو اوس چیزی قربانه داواری می ټانګ پیدا کړ یار پوره خو به نو ډېر ور واچوم ستا عشق یې غوره وغواړي خرما ور واچوم ډېره که لږ ستا خوښه یي بله هم خوښه تا ته په لاس ده یقین ما پکې بیا کنه یا دی زموږ انډیوال ده میری شاکر دی دا د اختر په شپو کې په نسل کېږي په دام سره کمپنیان نور وخت ورته غښتلی یا استاده بیخي نو دا و د اختر د شپو او ورځو ولاګ یو بل ولاګه پورې ما ته راکړي اجازه ښه وخت ولرې د الله په امان